حکومت بیا د طالبانو څومره بندیان آزاد کړل او طالبانو بیا څنګه ولې منافقت ترسره کړی ویډیو ګورئ خبر به پرې شئ. د دولت له زندانونو څخه نن 71 طالب بندیان خوشي شول. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي دا بندیان د ولسمشر په فرمان او د دوی عمر او روغتیایي وضعیت ته په کتو خوشي شوي دي. فیصل نه دی ویلي چې دا بندیان له کوم زندان څخه خوشي شوي دي، خو یوې بلې سرچینې ویلي دي چې دا طالب بندیان د ولایتونو له زندانونو څخه خوشي شوي دي. تر دې وړاندې د ولسمشر غني په فرمان په 3 پړاوونو کې له بګرام زندان څخه 361 طالب بندیان خوشي شوي وو. همداراز وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په کندهار او لغمان کې 80 تنه دولتي بندیان خوشي کړي دي. نجیب ننګیال لیکلي دي دا دغسې منافق خلک دي، دغسې جعلي امارت دی، ټول کار یې دوکه دروغ او غدر دی. د طالبي اسلامي نظام دایان هیڅ داسې ګناه، فریب او بدي نشته چې نه وي پکې ککړ. وژل، نړول، اختطاف، قاچاق، ناوړه کارونه، جاسوسي، ظلم، له دین څخه سوء استفاده کول، شاعر الله ته توهین، فساد، خودخواهي، شقاوت، بغاوت، جهالت، د اسلامي ټولنې د نظم اخلال، د مکتبونو نړول، د فکرونو وژل، د نورو ادیانو ته سپکاوی او ماتول، او ټول د دغې د پنجاب مزدوري ډلې هغه صفات دي چې په ویلو به یې خوله ستړې شي. دا یې د سولې په پروسه کې د راخوشي کړیو 40 زندانیانو تحلیل دی. 12 تنه یې سیمه ییز پولیس دي چې یوه میاشت دمخه طالبانو ته تسلیم شوي وو. 10 تنه یې ملکي کسان دي. 6 تنه هغه سربازان دي چې یا یې ترخیص اخیستی او یا هم له خپلو دندو منفک شوي وو. 3 تنه یې د زراعت ریاست ملکي کارکوونکي دي. 9 تنه یې امنیتي او دفاعي ځواکونه دي. د 40 خوشي شویو کسانو له ډلې 21 یې هغه کسان دي چې طالبانو سره یو ځای شوي او یا هم بېګناه ملکیان دي چې دوی اسیر نیولي، او یوازې 9 تنه یې امنیتي او دفاعي ځواکونه دي. طالبان د نظامیانو په ځای ملکیان آزادوي او بیا له حکومت څخه خپل فرمایشي بندیان غواړي. اوس یې له حکومت څخه تازه د زنبق څلور لارې د برید طرح غوښتی دی. درنو لیدونکو مننه چې ویډیو تر پایه ولیدله. که د طالبانو په اړه کوم نظر لري زموږ سره شریک کړئ. د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو په لوی الله مو سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.